څه موده وړاندې د بېسودو په ولسوالۍ کې یو واقعه وشوله چې د موږ ځینې شازلمیان شهیدان او یوه هلیکوپتر سقوط وکړه. غواړم د دې اطمینان درکمه چې د علیپورو د خوا نه او د ده د ملاتړو د خوا نه چې دا کار صورت نیولی ده، هغه به د خپلو کړنو او اعمالو په جزا باندې رسو د قانون په چوکاټ کې. هیڅوک د قانون نه لوړ نه ده او موږ به د تاسې د ورونو چې په دې حادثه کې شهیدان شوي د هغو بدل به د قانون په چوکاټ کې اخلو او دا ظالمان به راولو او د قانون منګولو ته به یې سپارو. په افغانستان کې هیڅوک د قانون نه لوړ نه ده. د افغانستان ټول قومونه باعزته او د احترام وړ دي. زورواکه، غاصب، ټوپک سالار، مواد مخدر قاچاقبر، جنایتکاران په هیڅ قوم پورې تړاو نه لري او برعکس د دې هر قوم پورې چې دو ځان تړي د هغه قوم په لمن باندې داغ لګوي. د افغانستان د ولسونو غوښتنه دا ده چې زورواکي، قاچاقبران، جنایتکاران، د مواد مخدر قاچاقبران دا باید د تاسې د باز په شان په منګولو ونیول شي او د قانون پنجو ته وسپارل شي، ځکه چې د دو د لاسه د افغانستان باعزته ولس په ځینې ځایو کې بېعزته کېږي. راحت کوئ، آرام سئ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت ښاغلی وزیر صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ځانګړو ځواکونو د 222 قطعې افسران، صدرمنان په پړي نظام ترتیب او ستاسو د معاینې ویاړ لري. السلام علیکم. ستړي مشئ. مخدر قاچاقبر، جنایتکاران په هیڅ قوم پورې تړاو نه لري او